اول خو د دې غونډې د دې ټول پروګرام د مشر د پښتون سټوډنټس فدریشن د لا کالج څانګې مشر د ډاکټر ګل خلجي صاحب، عالمگیر خان مندوخیل، اټل خان، مسرور مسخیل صاحب او د ټولو زموږ د راروان نسل د راروان مستقبل وکیلانو پښتنو په اجازه اول خو داسې ده چې هغه د یو عالم سړي وینا ده، وایي د ادب په حواله باندې خبره کوي چې وایي که د ادب په حواله له ما څخه پوښتنه وکړي نو زه هېڅ نه به پوهېږم، او که رانه پوښتنه ونه کړي نو شاید چې به ډېر څه ورباندې ووایم. کلتور چې په پښتو کې موږ ورته هڅوب لفظ وایو، هڅوب توری دا له هڅې ځای وتلی دی، هڅه چې موږ ورته کوشش وایو. او کلتور چې دا بنیادي طور هغه که د انګلیش یا د لاتیني ژبې کلچر دی، له کلچا څخه راوتلی بیا کلچر، بیا موږ چونکې زموږ پښتو ژبه چې ده هغه هر وخت چې دی تر یرغال لاندې راغلې ده، تر استعماري کوتو تر هغه څخه لاندې راغلې ده، نو په دې وجه باندې زموږ ډېر توري چې دي هغه اوس په غلط العام کې موږ غلط توري کاروو. دا کلتور توري زما په شاید څوک دلیل په دې باندې ووایي، خو زما په نیز باندې کلتور توري د پښتو دپاره نه دي ویل پکار، موږ پکار دي چې بیا کلچر توري ووایو، چونکې دا د انګلیش توري دي. موږ په دغه حالت کې بیا کلتور ته راوړل دي، هغه داسې دي چې په افغانستان کې فارسي ژبه چې ده دا ډېره د دربار ژبه یا د سرکار ژبه چې ده ګرځول شوې ده، نو په فارسي کې چې دی د ټې توري نشته، د چې هغه دغه چې دی په ټې باندې، نو موږ خو خپل ټې هم ویلی شو. که موږ دا کلچر لفظ یا د کلچا والا څخه راویې نو موږ باید چې کلچر به ووایو، او کلچر توري موږ ویلی شو، نو هغه د فارسي والا مسله ده، پر موږ مسله تصویږي ده، او موږ له هغه څخه اوس کلتور یایو. خو ښه خبره دا ده چې موږ دې ته کلچر یا هغه د خپل د پښتو توري هڅوب وکاروو. یو چونکې دا موضوع دونه پراخه ده چې دا په یوه ځای کې په یوه وینا کې راټولول، او زما خیال دی چې بیا په داسې ژوند لایف کې سړی داسې وي چې د څه د ویلو د اورېدلو توان هم ډېر نه لري، چې 10 منټه یې واوري هغه وایي بس هغه بعد وایي چې یاره دا خو مسې خپل علم پر موږ خرڅوي. موږ د علم د خرڅېدو دپاره خو نه یو، البته د ملګرو اصرار و، موږ هغه بیا اول خو به ویاړ په دې کوم چې زه د پښتون سټوډنټس فدریشن روزلی یم، او د دې صوبې په 2 واره باندې په صوبایي کابینټ کې پاتې شوی یم. په خپل وخت کې مو خپل هڅه کړې ده سیاسي او ادبي. هڅوب په بنیادي توګه باندې چې په دې کې د په فارسي کې ورته باقاعده خپل د ثقافت توري استعمالېږي، یا په اردو کې هغه ثقافت توري استعمالېږي. کلچر په بنیادي توګه باندې درې، اول خو کلچر دی دا په 2 برخو تقسیم دی، یو مادي کلچر، دویم غیر مادي کلچر. مادي کلچر خو دغه دی چې دا نن یې موږ د ګوډ په سر باندې وینو، موږ په شکل کې وینو، یو بل سره وینو، زموږ کپړې زموږ ټول څه دا چې دي دا په مادي دغه کې راځي. دویم غیر مادي کلچر یا معنوي کلچر، دا ډېر مهم دی. زموږ بدبختي هم دا ده چې دا اوس له 2015 د پښتو اکاډمۍ پټ کور ودان چې دغه د ورځې اعلان یې وکړي د ټول روبرو پښتنو افغانانو لیکوالانو ادیبان پوهان ټول سره یو سول، سوای له یو دوی چې اختلاف به شي ټول دا فیصله وکړه چې دغه ورځ منځل چې دا پکار چې موږ ولمانځو، یو شته سره ورسېدل، فیصلې ته سره ورسېدل. او خدان د خوشبختي خبره ده چې پښتانه لیکوالان پر دې خبره سره یو سول چې موږ به د کلچر ورځ لمانځو. دا ډېره غټه خبره ده. او په معنوي انداز باندې کلچر چې دی دا منزل دا هغه معنوي اړخ چې دی دا و د خپل روان نسلو ته ور تبدیلول او هغوی ته ورسول، او سینه په سینه د کتابو په ذریعه یا د ولسي ادب په ذریعه یا د ادبیاتو په ذریعه د کتابونو په ذریعه یا د لیکچرونو په ذریعه دا چې دی دا خپل نسلو ته، یعنی خپل ماضي، خپل حال، خپل مستقبل سره تړل چې دی دا یوازې هغه وخت کې چې ته یو شی لمانځې، لکه د ورځې د ژبو ورځ لمانځه، د کلچر
ورځ مانځل یا دارنګه نورې زموږ د اتلانو ورځ زموږ لمانځو دا ټول چې دی دا یو ډېر اهم یو شی دی چې موږ کوو راځم د کلتور بنیادي چې دی درې اجزای ترکیبي دي یعنی هغه اجزاوي یا هغه عناصر لکه یا هغه توکي چې له هغه څخه کلچر جوړ دی جوړ د چې دي درې شیان دي چې پاکي اهم دي یو روایات traditions چې ورته وایي دویم عقاید عقیده او دریم رسمونه دا بیا پر مخ باندې موږ نور هم زله پراخوو روایت هغه ټول څه یعنی هغه ټول کړو د یو قام د یو ټولنې د یو سماج په یو جغرافیه کې د اوسیدونکو انسانانو هغه څه چې هغه پر مخ باندې مثبت فکر مثبت تناظر ولري او دغه کامي د خپل ضرورت پر بنیاد باندې خپل کی او د پرشول ته نه لګي او دغه اهمیت ورته زیاتېږي دغه چې دی دغه موږ روایت پر دې باندې هغه قوم یا هغه ټولنه یا هغه ولس چې دی هغه ډېر مضبوط وي هغه هیڅ کله ویل کېدو ته نه پرېږدي دویم عقاید دی دا ډېر مهم هغه مانوي اخ چې دی هغه دلته موجود دی خو موږ ډېر زیات په غلط فهمي کې تللي یو موږ د کلچر صرف په د ماده شکل ته ګورو نور شیان موږ ته زیر سوي دي چې ګرځي کلچر یې یو شي عقاید چې دی دا ټولنیز نفسیات ستا نظریات ستا مذهبي چې کوم اقدار دا او دا ورسره ستا سیاسي نظریات ستا معاشي چې کوم لای عمل دي کوم لارې دي دا ټول شی دي دا بیا په دې عقایدو کې رانغښتل کېږي دریم چې دی دا رسمونه دي رسمونه هغه څه یا هغه کړه وړه چې د یو قام د یو ټولنې په ماضي کې خپل کړل سوي خو بیا له وخت سره هغه متروک سوي ورک سوي کړل سوي په دې چې د هغو اهمیت چې دی هغه نه د مثال په ډول باندې د مادي کلچر مثال دا چې لکه اوس نن موږ لونګۍ نه تړو په عام محفلو کې په عام دغه کې موږ لونګۍ نه تړو یو خاص طور د اختر پر ورځ یا د یو واده پر ورځ باندې بېشکه زموږ څنګه کلچر دی په عمومي ژوند کې موږ دا نشو کولی په دې چې د ده اهمیت چې دی هغه نن دونې نه دی لکه څنګه چې پخوا صحیح دا بیا په دې کې پر مخ باندې لکه مطلب د دې هغه د پټکي چې کوم یو کانسپټ دی تصور چې کوم ځای راښول شوی دی دا پر دوه شیانو باندې یو د موسم د حالاتو له وجې څخه پټکای چې دی دا تړل شوی دی په هر قوم کې تړل شوی دی چیرې چې به ګرمې علاقې هلته تاسو وګورئ د هغو قومو به سپین پټکای چې دی رواج چیرې چې یخې علاقې غرین علاقې د واورو علاقې په سیمو کې به تور پټکای چې دی هغه په ماضي کې چې دی پاتې شوی یعنی هغه د موسم د اثراتو له وجې څخه دوی دا یو شی خپل کړی دا هغه د دې د موسمي حالاتو له وجې څخه یا دا شو چې په ماضي کې خاص کر پښتون قوم دا یعنی دا بوټي چې کوم دی لرګي راوړل کور ته د کور د سوند لپاره یا د استعمال لپاره یا ګر سره یو باره به جوړوله باره چاله ډبرو یا د غزب لرګیو څخه چې یو د اوسېدلو یو خونه جوړېږي نو چونکې دا په ځنګلات کې به دوی تلل بیا به له هغه ځای څخه غټ غټ لرګي یا بارونه بیا راوړل نو دغه د بارو کانسپټ چې دی دا به چونکې دا پټکۍ یا لونګۍ چې دی دا غټ پټکۍ دا به دوی په دې خاطر تړي چې دوی به هغه شیان پر سر باندې راغلی نن هم زموږ په کلیوالو سیمو کې یا زموږ په دې کوچیانه سیمو کې زموږ خویندې زموږ میندې چې کومې اوبه راوړي منګی چې پر اوبو باندې رااخیستې پر سر باندې رااخیستې هغه تر منګي لاندې پر سر باندې یو دغه ایښی ګول دغه یو جوړ هغه ته منجله وایي نه دغه منجله چې ده دا له هغه ځای څخه یو کانسپټ راښول شوی دی یعنی دارنګه هغه د حکوم ماضي چې دی تا د درشي چې دی شي ماضي لکه مفارغه او دی لکه مته د تصور راغلی دی ضرورت یې څه چې مطلب پټکای تړل کېده نن موږ هاشیان د خپل حالاتو مطابق پریښي دي د دې معنا دا ده چې کلچر چې دی دا یو مکمل لچکدار
او په خپل ځان کې ژوندی شی دا نه مړ شی دی نه دا منجمد شی دی نه دا دغه دی چې ته خامخا پر شو ودرې چې دا به زه خامخا دا په خپل ځان کې لچک لري الاستي لري چې په کوم شي کې الاستیسیټي موجود وي هغه چې دی هغه پرمختګ کوي هغه په خپل ځان کې د پرمختګ توان پرېښي چې بیا په دې کې نور شیان ځای یا دا د صدري چې کوم کونسپټ دا په ډېره ماضي کې زموږ هم اوس هم په کوچیانه ژوند کې دا چوغه چې ورته یایي یا د افغانستان او باچا ته چې اوله دغه چوپانې چې ور اغوندي چوغه دا لا کنسل د تروس پورې مطلب مشکل ژوند دي یعنی هغه داسې و چې بیا دغه غرو ته به دوی تل د بارونو چې بیا راوړل چونکې د دوی ګرده بربداري چې وله دا به دوی په خپل ځان باندې خپل انسانان به تل په خپله ملا به بار راخستی وو یا زموږ د زنانو چې کوم ګوډي او منګایي دا چې به راوړل یا نرګاډي چې به تل لرګي به راوړل نو چونکې هغه غره چې به لرګي سره شوه کول په ملا باندې به راوړل نو دا به بیا یو مسله وه دوی به راولاړ شو بیا به دا چې کوم حیوانان نو یو ځا یا غوا یو شی چې به حلال کړي نو د هغه پوست چې دی دا څرمن چې ده دا څرمن به دوی د څرمنې ګرد څرمن به هواره کړله چې به وچکل د دې پر د سر باندې به داسې سروی وکړي د غاړې رنګ بیا به دغه په غاړه کړله دا به پر ملا باندې واچول پر هغه باندې به لرګي راوړل چونکې هغه د ملا د سپورټ دپاره چې دوی دغه یو ټول استعمالوي د وخت ضرورت و بیا له وخت سره دغه شی دوی بېرته دا ایجاد کړي چونکې هغه په غاړه کې مسله وه بیا راولاړ شو بیا هغه ته دغه د سیډو چې کوم دغه ځایونه ودښتې بیا دغه د صدري رنګه سرویان ورکړل بیا به هغه پوسټ اغوستلی بیا به بارونه راوړل له هغه څخه نن هغه د چوغې او د چوپانې او د صدري چې کوم کونسپټ دی دا پروت دی یعنې اوس که زه دا وایم چې بهی زما د صدري کونسپټ له دې ځایه راپروت دی یا زما د نن د جدید کوټ چې زه ماډرن دغه ولم د 3 پیس سوټ چې کوم یو برخه ده که زه د دغه ماضي هلته وتړم نو په دې کې څه ګناه ده او دې څه بد کار دی چې خلکو ماته وایي ته کلچر مه لمانځه دا کوم بد کار نه خلک څه بد کار باندې یعنې دارنګه ډېر شیان دي چې موږ پکې مطلب د جدید د ضرورت پر بنیاد باندې کلچر دی هغه راغلی دا متروک شوي دي ورک شوي دي ګوډۍ د اوبو عام د وزې او د میږو د پوست ګوډۍ جوړېدي غړکه له پوستې جوړه شوې ده وزن چې په هغې کې موږ جدید خوراک تیارو لکه مطلب لاسي غوړي چې دي نن هم په دې یویشتمه صدۍ کې هم د لاسي غوړي دومره اهمیت دی چې د فیکټین چې څومره تیل له خوراکه باسي تر دې څخه هغه لاسي غوړي چې هغه ډېر اهمیت لري ټیک شوه نو اوس به زه دا خبره کوم چې هغه ته ولیدو څوارلسمې صدۍ ژوند یې رااخیستی ده او بیا یعنې هغه د پیغور په توګه باندې موږ یو شی کاروو نو هغه زما په خیال سره چې دا هغه موږ له کلچر سره چې دی ظلم کوو کلچر خپل له ماضي سره ځان تړل دي او خپل په حال کې پر هغه باندې فیصله کول دي او خپل د مستقبل دپاره یو نوی شی چې دی هغه رامخته کول د کلچر بیا بنیادي دغه چې دی په دې کې بیا دوه شیان بیا نور راځي چې په ټوله دنیا کې وجود لري بیا دوی برخې راځي روایات په برخه کې د تهذیب او تمدن یا هنرسازي یا ادبیات دا درې شیان بیا دونې زیات مهم توکي دي چې که څه هم تمدن تهذیب چې دی دا بالکل لازم و ملزوم سره استعمالوو هر ځای چې موږ سره کار کوو نو دا دواړه سره تړلي استعمالوو او دا دیم تړلي شیان خو که بیا هغه خبره ده که ته په تعریف کې ځینو شاید تیز سره جلا هم نه کړې خو په بالکل په مختصر تور کې زه دا ویلی شم چې تمدن د یو قام د یو ولس د یو ټولنې د ژوند د کړو وړو چې کوم طریقه ده طرز زندګي چې ورته لکه زموږ د پښتنو ماضي چې دغه ته لاړ سي د کېږدۍ و د دې ژوند دی نن هغه کېږدۍ چې ده په کمره او په خونه باندې بدله شوې ده په ماضي کې زموږ نن موږ هغه شی چې دی راخپل کړی دی د دنیا څخه هم راخپل کړی دی یا دنیا هم مختلفه ده دنیا هم ګډ شیان د قارون له ژونده څخه دنیا راغلې ده دنیا خو د اسمان هم نه راغلې چې موږ ټول د یورپ مثال وکړو چې یورپ دونه پرمخ لري دي او تو څنګه سره لږی تړي یعنې ډېر عجیبه ته د یورپ د دونه متاثر یې چې د یورپ مثال بېشکه ته د یورپ مثال ورکړه خود خپل ماضي باید ته هېره نه کړي خپل ماضي سره یورپ تاسو به دا انګلیش فلمان ډېر زیات کتلي
د انګلیش فلمانو په ماجي کې په فلمانو کې څه پراته دي ټول د دوی ماجي نه دوی د ماجي ولې نه پرېږدي جدید ژوند او بدبختی خو له حالات موږ په لار باندې مصطفی صاحب سره پر دغه غږیدل هغه پوینټ درا وشو لکه مطلب دا اوس ملکه الزبیت چې مړه سوله ده ملکه الزبیت دویم ټول برتانیې کې لس شپې د دې جنازه ګرځوله د دوی خپل یو روایتي رسم و دا ترسره کولې لس شپې یو مړی ته په کوم کې ګرځې دا زما په خاطر که سهار پښتنو په کوټه کې وګورې خلک د ټول جامې په ډبرو ولوي ته جاهلان وګوره مړی لس شپې روزو خو دې ګرځي لیکن ملکه الزبیت لپاره بیا ویاړ دی بیا افتخار دی ینه دوی په خپل کلچر باندې نه شرمېږي زه پر دې باندې شرمېږم چې تا د یو ورځ مونږ راخصې د ولې منځې دا زموږ دته زموږ داخلي چې کوم یو ګوتن مو دی یا هغه احساس محرومي چې ده هغه ظاهري موږ په کار دي چې د احساس محرومي ښکار نه موږ په خپل کلچر په هر صورت کې باید وکړو دوی په دې یو ستمه صدې کې د یو مړی لښ په لګرځي او موږ په دې باندې وشر موږ چې ارزما هغه دا عقیدتونه دي عقیدې دي د انسانانو مختلف دغه دي او په عقاید کې بل شی مذهب دی دا دومره مهم شی دی چې ټول دنیا په بل خبره او مذهب چې دی دا موږ دا وخت ټول دنیا کې مذهب چې دی دا تر کلچر هم لوړ حساب کېږي دا تر قوم هم اول حساب کېږي دا تر انسانیت هم اول حساب شوی دی جبکې په معنوي انداز کې موږ وګورو یا د دې په تاریخ کې موږ وګورو نو مذهب چې دی دا بنیادی طور د کلچر یو جز دی دا نه مکمل کلچر دی نه دا وتا ته مکمل جغرافیه درشي نه دا مکمل وتا ته نظام درکولای شي نه دا مکمل وتا ته سیاست درکولای شي نه معیشت درکولای شي دا ټول شیان چې دی دا تا ته یو انتها پسندانه سوچ ورکوای شي ټول دنیا دا ټیم ایکستریمیزم سره باندې اخیست کی بنیاد پرستی او دا د کومې وجه دا د دې مذهب د غلط استعمال وجه او دا زموږ په عقایدو کې موجود دي پښتانه زرتشتیان هم پاتې شوي دي بودیست هم پاتې شوي دي او نن یعنې دې معنی دا ده چې مذهب په خپل هم په ځان کې لچک لري صرف دلته زموږ لپاره لري کله چې استعمار ته کیسه لاړ شي نو استعماري قوتونه د ټولو قومو چیرې چې قبضه کوي هلته اول د مذهب ټول استعمال کوي اعلی د مذهب وسیله استعمال کوي او هغه قوم چې دی هغه تر ټولو نو موږ په کار دی چې زموږ مذهب موږ اول نه کوم مشکل چې اول دی یو کام ده بنیادي خبره د پښتنولي د پښتنو کلچر راځم پښتنولي په پښتنو کې یو داسې زما په خیال سره زه چې څومره مطلب زه شاید لوست نه لرم معلومات په کم لرم خو زما د معلوماتو مطابق زما د تجربې مطابق زه دا بالکل 100% په یقین سره ویلی شم چې د پښتنو کوډ اف لایف چې دی د زندګۍ ضابطه چې ده دا خالي پښتنولي د بل د دنیا یو نظام دی په ګارانټي باندې زه ویلی شم ولې د دنیا د جدید چې کوم نظام صرف موږ مسله دا معلومه چې موږ خپل ماضي سره تړلي کې لیکچر رواني پر موبایل لایو د اډمنستریټیو نظام چې کوم تاسو خبره ده چې دا لکه مخارج دا چا اوله ډاک دا علاوالدین غلجی چې یو پښتون بادشاہ تر څو دی هغه ډاک هغه د پښتونولۍ څخه راځي هغه هم لاسمانه نه راوړي ستا د دنیا د جدید پارلیمنت چې کوم سیستم د پارلماني نظام چې دی دا وتا ته پښتونولي درکړي نن هم په پښتونولي کې تر هر چا د ضرور پارلماني سیستم موجود دی لیکن موږ د دنیا د دروغجن د سرمایدارانه د استعماري سرمایداریت ښکار یو د استعماري سرمایدارانه جمهوریت لپاره سرونه ورکو قرباني ورکو مبارزه کو سیاستونه کو پټای موږ کړی د ټول شیان کو لیکن د خپل پښتونولي د ډیفینیشن لپاره موږ خلک نه پرېږدي وای نه ته په کلچرنل باندې دا کلچر دی د غلامانو کوم دا ته خپل غلام ان فقط او ترې بل خبر راځي تاسو دا د کلچر اهمیت هم بلې دی زیاله دی راګرځول یم چې ته په کلچر باندې ولې نه
دې څه مسله دا چې زیل منځمه دا ته چې راته وایي میل منځه د دې معنا ده چې په دې کې مسله شته او تا په مسله شته او زما ګټه پکښې هغه ولي خان به یو خبره کوله ویلې د نوی وخت اخبار به هر وخت موږ غږېدی یو هر ورځ به بیان لګولی چې ولي خان دا کړي دي او دا کړي دي او هر ورځ یو خبره خامخا کوله چې هفته دوی به د بیان نه راغلی نو ما به خپل ملګري راوغوښتل چې بای موږ خو چېرې غلطي نه ده کړې چې نوی وخت اخبار مطمئن شوي دي چې هر غلط لار روان شي موږ په دې ګټل باندې چې دې مخالف زه خپل ځان چې د نمازي سره باید وتړم د پښتونولي کې بیا څومره مطلب چې دلویشن یې دومره زیات یو دغه پکښې دي د پښتونولي په سر کې اول جرګه پرته جرګه د دنیا په ټول تاریخ کې درواغ په ټول نوي یا جدید تاریخ کې یا په دې هغه پیمانه باندې سیویلایزډ چې کوم تاریخ دی په سیویلایزډ دنیا کې وګورئ پارلیمنت خلک ستای او د دنیا یو قوم هیڅ نه لرل پښتنو جرګه لرل دا د پښتنو ویاړ دا د پښتنو افتخار دی او په جرګه د دې نن تر پارلیمنت هم ډیره مهمه ده او ډیره اهمه ده په دې اهمه ده چې په جرګه کې ستا پارلماني نظام یو خوا چې ولسي فیصلې به یې کوي جرګه ستا قانوني نظام یې بله خوا ته چې قوانین جوړول برطانیه نن هم دا نه لیکلي قانون مطابق لاندې وایي د برطانیه ده چې په ریټن چیف کې قانون نه لري هوا د طرف څخه ډېر ښه چلي او بدبختي هغه ده چې کوم ملکونه په ریټن چیف قانون لري په لیکلي شي کې لري هغه ټول چې دی هغه خراب تر قدره دي پښتانه دغه پښتونولي چې ده دا نه لیکلي قانون لري او دغه د جرګې له لارې قانون سازي د دوی کېده یو بل ډېر مهم خبره شاید په کتابو کې ویلي یم خو نظر مې یې وشتی د پښتنو د مځکو وش دا د مځکو چې کوم ویش دی شوق صاحب ښه راغلی د پښتنو د مځکو چې کوم ویش دی تاسو وګورئ زما په خیال سره د دنیا په نور قومو کې په دونې دغه نه وي چې د مځکو ویش چې دی دا سوی دی واحد پښتون قوم دی چې دا رنګه قبیله نشته چې هغه د مځکه په نامه باندې نه چې هغه د خپل وطن خپل خار خپل پټای خپل ځای خپل غر خپل سم دا نه لري دا د جرګې دغه دی یعنی خوشحال بابا سواتنامه 300 کاله د مخه لیکلې ده چې دنیا دغه ریونیو سیستم کې په ځان نه اوس نن په خوشحال فخر نه کوو چې باید چې مسله دا ده دا ټیک دی چې موږ غلام کوو دا موږ منو بالکل په دې کې شک نشته خو د دې غلام کو مقصد دا کته نه دی چې خپل کلچر هم پرېږده خپل ژبه پرېږده خپل سماجي نفسیات پرېږده خپل ټول شیان پرېږده او دې ته چې چاره به زه خو غلام یم زه به نه کلچر لمانځم نه بسل لمانځم نه بسل لمانځم نه بسل لمانځم نو په خپله دې ځان په لاس ورکړه درېیم کلچر په دې وجه اهم دی چې کلچر د یو قوم د جوړېدو چې کوم بنیادي توکي دي د نیشن چې کوم بنیادي توکي دي په هغو کې یو کلچر معنا ژبه جغرافیه نفسیات ټولنیز نفسیات او ورسره کلچر چې دی کوم چې کلچر نه لري هغه قوم نیمای نیم قوم چې ژبه نه لري هغه تر هغه نور نیمای شوی چې سماجي نفسیات یې نور دا ختم دی نو دا ټول شیان چې دي دا موږ باید خپل کلچر چې دی په خپل کلچر کې نوښت راولو زموږ پی ایچ ډیان موجود دي موږ باید چې ریسرچونه وکړو په خپل کلچر کې ریسرچ وکړو خپل د کلچر اهمیت چې دی هغه په مخ باندې روان وساتو دارنګه دا زراعت چې کوم سیستم دا زما د کلچر برخه ده دنیا د کلچر د اګریکلچر په حواله باندې د کرنې په حواله باندې هیڅ نه لرل پښتنو باقاعده د پښتنو چې کوم د مځکو وش سوی دی د مځکو ویش کوم سوی دی دا سوی په دې بنیاد دی چې د پښتنو وطن چې دا زرعي وطن وایي له مالدارۍ څخه پښتانه د اګریکلچر خواته او دا بیا د عالمانو پر دې تقریبا متفق وایي چې کوم قوم اګریکلچر نه لري هغه کلچر نه لري معنا هغه تهذیب نه لري ولې چې اګریکلچر چې دی هغه د انسان ذهن چې دی هغه وشایستګي ته ورمایل کوي نو موږ پر دغه شیانو باندې پکار دی چې وخت په وخت باندې وژغږو
د دې اهمیت په خپل هم زده کړو او د روان نسل ته بیان په دې کتابونو ولیکل په دې ریسرچ وسی په دې د خالد اتڼو د دې تر حده پورې نشو یعنی ډېر اړخونه له ما پاتې شول چې وخت کم دی زه ستاسو د زغم دغه سره احساس سره د وسو بخښه کوي 15 منټه مستي زغم زیات در باندې کېږي ولې دور نه کوم خو بس دا یو خبره ده چې کلچر په هیڅ صورت باندې موږ ودې ته نشو پرېږدلی چې موږ به خلک راته وایي چې تاسې مه لمانځئ موږ به هو به چې موږ نه لمانځو نه موږ به کلچر لمانځو په خپل وطن باندې فخر کوو په خپله خاوره فخر کوو په خپلو اجتماعي نفسیاتو فخر کوو بیا دا خو ټیک ده چېرته زه به دا لنګۍ یې لکم دا صدرۍ به یې لکم به یې ګټ به 3 پیس سوټ به ګټ پښتنو دلته سار به امور ته ور واغوندم د دوی مسله خو نه ده خو خبره دا د زما نفسیات چې کوم دلته موجود دي هغه به څه کوي هغه خو به هم ډیولپ کوي که به نه ډیولپ کوي ستا داخل چې کوم موجود شی وي هغه به هم ډیولپ کوي که به نه ډیولپ کوي پرمختګ به په کوي پکې راولي که به نه کوي راولي نو دا ټول شی هغه وخت کې چې یو شی ډسکس کېږي تر بحث لاندې راځي په ډایلکټیکل اپروچ کې موږ سره راسو نو دا شیان به ګډ پرمختګ هم ومومي او زموږ کلچر به د دنیا سره یو تیزاب یافته کلچر جوړ شي نو یو ځل بیا ستاسو د زغم ډېره مننه د پی اس اف د ملګرو ډېره مننه پر ودانۍ کومه شوق راغلی تاسو به ګډ شوق او ډېره مننه